دغه افغان کډوال وروڼه چې تازه له پاکستان هیواد څخه خپل وطن افغانستان کال دې موږ وتلل 15 40 کاله بیا خو دې سلامونه او نیکې هیلې د همیشه بهار یوټیوب چینل ډیرو درنو او قدرمندو لیدونکو دې هیله چې ټول برک روغ او خوشحاله یاست یو ځل بیا قانت الله باور او
پوری کار مې نشو کولی چې پوری کار مې کړی وای هغه کار مې نشو کولی ځکه چې شی مې نه لرل که نه بس هر وخت به لانجه غوښتي وو. او په دې وروستیو کې تاسو ته د پاکستان دولت دغه کردار او اصول څنګه وو؟ کردار اصول ډېر خراب وو. د مسلمان څخه بل مسلمان کردار اصول دغه شی نه وي. یعنې دغه تاسو شی اصول ډېر سره ځورولی. دا کړول بیخي بیرون ته څه نشو وتلی څه نشو کولی. ډېر ښه. او تاسو نن راغلی که نه 5 ورځې کې چې راغلی 5 ورځې کېږي 5 راغلي؟ ورځې کې چې راغلی. انشاءالله اسلامي امارت تاسو لپاره انشاءالله مکمل الحمدلله تدابیر نیولي دي د یخ تاسو ټیم نه لپاره دلته را بدل شوي یو ډوډۍ راکړې وه خو نن بیا چې نسته دوی وایي چې موږ بندوبست ته کړی دی که نه تاسو ټوکنې جوړوو نو سفیر خو داسې نن پته به لګېږي څه به کېږي. انشاءالله تاسو لپاره به هر څه کورونو سیستم او نوره نقدي مرسته ټولو ته برابري انشاءالله هر څه په نظر کې نیول شوي دي. انشاءالله بس پته به لګېږي نو چې څه کېږي. ډېره مننه ماما خیر اوسې. تا ته بیا هم ډېر ښه راغلاست چې افغانستان ته راغلی. الحمدلله خوشحاله کړل ژوند درکړي سره تاسو. مننه. درنو لیدونکو تر څنګ را سره بل کاکا ولاړ دی د سره هم غږېږو چې دا د پاکستان کوم ځای کې اوسېدو او څومره وخت هلته تېر کړی. کاکا سلام ستړی مه شئ. خیر ستاسو خیر راغلی الله خوشحاله کړه زموږ پوښتنه مو کړله موږ له کشمیره راغلي یو. د کشمیره کاکا که نوم دې راته واخلې تر څو لیدونکي دې هم وپېژني. زه رحمت ګل یم د مموزو د لوی پکتیا مموزو جمیر خان کلا یم. ډېره مننه کاکا که راته ووایې څومره وخت تېر کړه پېښور کې څومره وخت پېښور کې نه کشمیر کې وو موږ 15 کاله دې موږ وتلل 15 کاله بیا خو دې داسې وویل چې نوم عمر هلته تېر کړی. بس وړکی وم مور پلار ماته وړی وم. که ته راته ووایې چې په دې وروستیو کې د پاکستان د دولت وضعیت څنګه و تاسو سره؟ موږ په یو وخت کې هم دغسې نه تنګ کړي لکه دا وایي چې تنګ کړو په دې وس چې طریقه تنګ کړو موږ چې یو خو یې د مکانو ورته اعلان وکړي چې تاسې مکانونه مه ورکوئ په کرایه باندې کاروبار والو ته یې کاروبار ته اعلان وکړي چې مطلب کاروبار ته یې مه پرېږدي دوکان په کرایه مه ورکوئ راغلی په دې حساب یې والا سامان هم خرڅ کړی د لارې کرایه هم پرې پوره کړې ده که اوس به زه موټر ته خالي کړم دا ما سره څلور پنځه کورو والا دي که نه د ما څلور بلې سامان هم نشته مګر خالي هغه د کرایه لپاره مې سامان خرڅ کړي ما سره پیسې نه وي ولې مزدور کار سړی په مزدوري به شی وسي نو ما سره شی ونه دوی شی راکول نه نو ما د وړې خیرخانې ته وکتل چې سبا هغه هم ذلیله یو زه هم ذلیله یم نو دې نه ما نه تر هر څه نه ما ته عزت ضرور و بېشکه په دومره وخت کې نه یې خفه کړي خو په دې وخت کې خفه دي په دې خبره چې وخت یې نه کړه چې وخت یې راکړی وای خو دا سور زه مې ته راولېږلو نه مځکه شته نه جایداد باندې مور پلار ښځې مړه دي او کاکا که راته ووایې خپل وطن ته په راتګ څومره خوشحاله یې؟ شکر الحمدلله دومره خوشحاله یو ولا زه ته وایم چې هغه اختر خو ډېره خوشحالي کوي مسافر چې کور ته راځي تر هغه پورته خوشحاله یو په دې چې شکر ده که خپل وطن وای چیرې به تللي خو له مجبوري تللي یو له مجبوري راغلي یو اوس ما ته مجبوره شوي په دې وجه راغلي چې مجبوره نه وای دلته هم شکر الحمدلله خدمت شته الحمدلله د اوبو د مطلب ډاکټر د هر شي وسایل شته وجه شي کمی هم نشته بېګا څرنګه رالو ولا چې موږ کېناسته نو ما هر شی خوراک هر شی مخته یې کړو انشاءالله د ماما امارت الحمدلله خوشحاله یو الله دې دوی ته بری ورکړي الله دې تر دغه پورته بری وکړي خدای تعالی دې دا څومره مهاجر چې دي مسافر دي که په نورو ملکو کې دي الله دې د خپل وطن ته راولي په عزت او پرده سره دا نن پرون ما ته ورو ټلیفون راکړی و ویلي چې په دې رقم حال ده چې په کور باندې چاپې اچوي نو چې ما په هغه سره ورته وویل چې هغو سره کارټون نه و ما سره شی نه و ولې زه مسافرۍ ته تللی وم داسې رالم هغه وخت تېر و اورې دا واړه واړه بچیان دي ما سره زمان مې لوی نه دي یو مې دغه بچی ده یو د دې نه کښته چې دي 15 دانې نور دي یم د موضوع پکتیا لوی پکتیا ډېره مننه ماما انشاءالله اسلامي امارت تاسو لپاره پوره انتظام نیولی دی او تاسو ته به پوره مرسته درکوي انشاءالله هر څه په نظر کې نیولي که کورونه دي که نغدي مرسته ده انشاءالله تاسو سره به مرسته کېږي خو لږ وخت اړتیا ده که نه ځکه تعداد زیات دی انشاءالله هر څه په نوبت سره کېږي ډېره مننه خیر اوسې تا ته بیا هم ډېر ښه راغلاست وو چې افغانستان ته راغلی کور ودان سلامت اوسې
قدرمندو لیدونکو ترڅنګ را سره یو بل کاکا ولاړ دی ته سره هم غږیږو چې دا د پاکستان له کوم ځای څخه بیا د خپل هیواد ته راګرځېدلی اکا سلام ستړی مشي وعلیکم السلام خوشحاله اوسئ بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم لالا ګل دی خیري ولسوالۍ د بوډیالۍ قریې اوسېدونکی یم زموږ نن پنځمه ورځ د پاکستان نه روان شوي ځکه چې موږ د خلکو موږ باندې ډېرې هلې ځلې جوړې کړې او د افغانانو سره یې ډېر ظلم زیاتی شروع کړو کاروبار ته نه پرېښودل ټولې په جیلونو کې واچول کله چې د دې خپله پانګه د پاکستان د مهاجرو نه پوره شوله نو دا خپل وطن ته یې په ډېر خوشي طریقه باندې را واپس کړل او چې افغانستان خو ډېر تکړه او غیرتمي ولس دی خو نه پوهېږم چې الله پاک دا په کوم امتحان کې نیولي دي که مشران یې ګناه کړی نه باید د ماشومانو باندې خو الله رحمېدلی و او په ده خو به الله رحمېدلی و دا وطن مو الله پاک ښایسته آباد کړی و چې مهاجرت د شپو نه ختم شوی وی او دا مهاجرت سختې پې ختمې شوی وی او خپل وطن کې ښې شپې تېرې شوی وی په ښایسته تېرې شوی وی خو دغې د پاکستان کې چې موږ دا 40 کاله مهاجر شولو موږ کې ډېرې ګټې وي هغه ګټې چې د دوی سر ته ورسېدلي نو موږ افغانان یو چټي شی جوړ کړ کله چې به افغانۍ ونیو د اکسن کې به یې واچوو هغه به یې په څپېړو وښو که به ځوان و که به بوډا و بیا هغې به یې بوتو محبس له او محبس کې بیا به 1.5 لک روپۍ یا 2 لکه روپۍ غوښتلې او که بیا روپۍ وله ورکړې وکیل بیا وله ونیو بیا به یې را واپس کړ نو هلته بیا چې نه بیا چې دی دا نیوو او بیا په خوشي چلند به یې ورسره کوو خراب چلند به یې ورسره کوو نو په دې وجه باندې چې موږ یې را ایستلي وو موږ به مخکې ته به یې ویلی وی چې وروره تاسې 1 کال کې یا 6 میاشتې کې وځئ موږ به په
ته